دا خدای په نامه چې تر هر څه د مخه اول سر قلم جوړ کړي. ستړي مه سئ. زما نوم ناصر ریشا دی. د نړیوالو اړیکو په باره کې د ویډیوګانو د سلسلې و دریمې برخې ته ښه راغلاست. په تېرو برخو کې ما تاسو ته د نړیوالو اړیکو دوه مهم لوبغاړي چې عبارت دي له دولت او نړیوالو سازمانونو څخه تاسو ته وپېژندل. په دغه برخه کې غواړم چې د نړیوالو اړیکو یو بل مهم لوبغاړی چې عبارت دی له ملټي نېشنل کارپوریشنونو څخه تاسو ته په لنډه توګه در وپېژنم. ملټي نېشنل کارپوریشنونه نن په نړیوال سیاست او نړیوالو اړیکو کې خورا ډېر سیاسي او اقتصادي نفوذ لري. ځینې په دې باور دي چې ملټي نېشنل کارپوریشنونه د دنیا په ګټه دي، خو ځینې نور بیا وایي چې یا دا دومره په ګټه نه دي بلکې تاوان یې تر ګټې ډېر دی. نو راځئ چې وګورو چې ملټي نېشنل کارپوریشنونه څه شي دي. ښه، ملټي نېشنل کارپوریشنز یا د MNCs چې ورته وایي، یا په پښتو ما بل ټرم نه کوي ورته پیدا، دغه څو-ملیتي شرکتونه یا دغه لوی کمپنیاني به یې وبولو. دغه لوګوګانې مې دلته کښلي دي، تاسو ته به دغه نه به مو سر خلاصوي چې زما هدف د څه شي څخه دی. مثلا دا یو هیواد دی، دا به د الف هیواد وبولو. دلته یوه کمپنۍ ده د ایکس کمپنۍ په نامه. دوی تولیدات لري، دوی دلته خپلې فابریکې لري او دلته خپل پرچون فروشي هم لري. معمولا اکثره شرکتونه چې دي، اکثره کمپنۍ په یوه هیواد کې کار کوي، دلته تولید کوي او دلته بیرته خرڅوي. خو کله کله داسې کېږي چې دغه کمپنۍ مثلا دا به د ب هیواد وبولو راولاړېږي او د ب په هیواد کې هم خپل د تولید فابریکې خلاصوي او هم د پرچون فروشي دپاره مراکز خلاصوي. نو په ب په هیواد کې هم تولید کوي او هم یې دلته بیرته خرڅوي. یا مثلا یو بل احتمال دا دی چې دغه د ایکس کمپنۍ راولاړېږي او په دغه بل هیواد کې دلته خپله یو فرعي کمپنۍ خلاصوي او دا کمپنۍ چې ده دا هم دلته خپله تولید کوي او دلته یې بیرته د خپل تولید خرڅوي. بل احتمال دا دی چې مثلا که دلته بل هیواد دی، د دال هیواد، د جیم هیواد وبولو، دلته هم غواړي چې د ایکس کمپنۍ کاروبار وکړي، خو دلته ګوري چې دلته مخکې تر مخکې یوه بله کمپنۍ موجوده ده، مثلا د وای د کمپنۍ په نامه، او دی خپل د تولید مراکز او مثلا پرچون فروشي لري. ایکس غواړي چې دا د وای کمپنۍ لاندې کړي، خو نسي کولی. مثلا دا یو ډېره غټه وي. البته دوې لارې شته. یو دا دی چې د ایکس کمپنۍ نه ولاړه شي او دا کمپنۍ لاندې کړي، یعنې تر خپل واک یې لاندې کړي، او یو بل دا دی که داسې چې دا ډېره غټه وي او زور یې نه پرسېږي، د دې سره یو ځای شي، ورسره شریکه شي. نو په دواړو صورتو کې د خپل بزنس یا داسې چې د وای کمپنۍ اخلي ټوله، او یا داسې چې ورسره یو ځای کېږي. نو دغه شبکه چې جوړه شول دغه ته ملټي نېشنل کارپوریشن وایي. یعنې د ایکس کمپنۍ چې ده تر یوه هیواد په ډېرو هیوادونو کې تولیدات کوي او خپل اجناس خرڅوي، هر تولید چې ده خرڅوي. دا یو ملټي نېشنل کارپوریشن شو. ملټي نېشنل کارپوریشنونه په یو بل تعریف کې دا راغلي دي چې هغه کمپنۍ دي چې خپل د تولید 1% یعنې 25% عاید یې د نورو هیوادو څخه وي. دې ته ملټي نېشنل کارپوریشن وایي. نن په دنیا کې خورا زیاتې تقریبا 80,000 یا زیاتې ملټي نېشنل شرکتونه یا دغسې لوی کمپنۍ شته، او چې دا تر 8 لکو هم زیاتې دا فرعي کمپنۍ لري چې دا ټوله دوی کنټرولوي، او په دوی کې یو څو په ګوته شمېر داسې لوی شرکتونه شته چې د کاله تر 100 بیلیونه اضافه عاید یې وي، ډالره البته. او ځینې دغسې لوی کمپنۍ شته او شرکتونه د ملټي نېشنل کارپوریشنونه شته چې تر ډېرو هیوادو د دوی کلنی عاید اضافه دی. نو اوس نو دا په نړیوالو اړیکو او نړیوال سیاست کې خورا لوی بحث یې را پیش کړی دی. هغه دا دی چې ځینې کسان دي چې هغه وایي چې دغه کمپنۍ دا ښه دي د نړیوال
اقتصاد په ګټه دي، خو ځینې نور بیا وایي چې یا د دې تاوان تر ګټې زیات دی. هغه چې وایي چې دا د نړیوال اقتصاد ته ګټه رسوي، هغوی دا وایي چې یو خو دا دی چې په دغه کار باندې سرمایه ګذاري دپاره زمینه خلاصېږي، یعنې یو دغه د ایکس کمپنۍ مثلا راولاړېږي او په دا نورو هیوادو کې چې کیدای شي غریب هیوادونه یې ځینې سرمایه ګذاري کوي، مثلا د کار د پیدا کېدلو زمینه د دغه نورو هیوادو وګړو ته پیدا کېږي او زیربناوې مثلا د دوی ور جوړوي، پلونه ور جوړوي، سړکونه ور جوړوي او دغه د انرژي په ارتباط چې کومې زیربناوې دي پر دو کار کوي او د دوی د دغه نورو هیوادو دپاره د نورې دنیا سره لاره ورته هواروي، د بین المللي مارکیټونو ته لاره ورته خلاصوي. خو پر دا بله خوا بیا ځینې چې وایي چې یا د دنیا په ګټه نه دي یا د نړیوال اقتصاد په ګټه نه دي، هغوی دا وایي چې دا چې دي د نورو مثلا د ایکس کمپنۍ د نورو هیوادونو منابع چې دي او د دوی څخه پیسې بیرته کشوي او منابع ځینې کشوي او دا په خپله په دغه نړیواله ټولنه کې یو غیر مساوات راولي، یعنې دغه مساوات له منځه وړي، ولې چې یو مملکت به یو کمپنۍ به خورا ډېره پیسې لري او نور ملکونه چې دي هغه کیدای شي کمزوري کړي، همدارنګه کیدای شي د استحصال دپاره زمینه مساعده کړي، د زبېښاک دپاره چې فرضاً غریب کارګر چې دي په دغو هیوادو کې یا غریب ټولنې دي یا مثلا غریب هیوادونه دي، هغوی کیدای شي چې استحصال شي. او بل دا دی چې د داخلي کمپنۍ چې په دغه هیوادونو کې نسي کولی چې واده وکړي، د دغو لویو کمپنۍ سره هغوی رقابت نسي کولی. مثلا اوس که پیپسي دا د ایکس کمپنۍ موږ د پیپسي یا کوکاکولا کمپنۍ وګورو او دوی واردوي، د دغه کوچنیو کمپنۍ دپاره چې بیا هغوی په خپله سوداګري او دوی غواړي چې د مثلا د پیپسي یا د کوکاکولا سره رقابت وکړي، دا د دوی لپاره ډېره سخته وي. نو فلهذا دغه کمپنۍ په داخلي سوداګر چې دي د داخلي بازار چې دی دغه تسخیروي، نو دوی دا د ګټې کار نه دی. خو په هر ترتیب دوی به خپلو خبرو ته پرېږدو. زموږ دپاره د نړیوالو اړیکو د زده کوونکو دپاره مالټي نېشنل کارپوریشنونه یا د څو-ملیتي شرکتونه یا د لوی کمپنیانې یو مطرح لوبغاړي دي او ځینې کمپنۍ چې دي دا حتی تر دغه حده پورې ډېر سیاسي او اقتصادي نفوذ لري چې حتی د دولت وساتې ته رسېږي. د دوی د خپل کارکوونکي چې دي ځینې دغسې احساس کوي، دوی ته د یو هویت احساس ورکول شوی دی او دوی دا فکر کوي چې یعنې په دې معنا داسې د هویت احساس ورکول شوی دی چې دوی ته مثلا تقاعد ورکول کېږي او د هغه کمپنۍ سره ټول ژوند کار کوي، دوی ته یو هویت ورکړي، تر هغه هېواد چې دوی د هغه وګړي تر هغه کمپنۍ ته دوی ډېر اهمیت ورکوي. نو دا زموږ د مبحث یو خورا مهم لوبغاړی دی، ممثل دی او چې د مالټي نېشنل کارپوریشنونه ورته وایي. ستاسو د پاملرنې څخه مننه.